اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو تاسو ته په پښتو نالج فیکټری چینل کې هرکلی وایم ګرانو کتونکو په پاکستان کې د ټیکسټایل نه بعد دویم غټ صنعت پولټری ده په دې مد کې تر اوسه 300 ارب روپو نه زیاتې روپۍ تقریبا په 28000 پولټری فارمونو لګېدلې دي او تقریبا د 23 लाख خلکو روزګار د پولټری فارمینګ سره تړلی دی. وګو کتونکو په 1953 کې کله چې پېټرول 1 لیټر په 15 پیسې و نو هغه وخت نریغ غوښه یعنی د چیلی یا د ګډ غوښه په پاوباندې 2 روپۍ کیلو وه او د چرګ غوښه په 4 روپۍ کیلو وه او هغه وخت د چرګ غوښه خوړل د خانانو شان و. ګرانو کتونکو په دې کې هیڅ شک نشته چې د پولټری صنعت د هر ملک په معیشت کې ډېر اهم کردار ادا کوي خو بل طرف ته دا د همدغه ملکونو د خلکو په زندګۍ ډیر خراب اثر غورځوي. د چرګ غوښه خو نن د خان غریب ماشوم او لوی د ټولو ډیره خوښوي خو خوږو کتونکو تاسو چېرته دا سوچ کړی چې دا فارمي چرګ څنګه تیاریږي او دا چې په خپلو خپو هم نشي ودرېدی د دې غوښه زموږ دپاره فایدهمنده ده او که نقصان دی. خوږو کتونکو په دې ټاپک به مخکې خبره کوو خو تاسو ته درخواست دی که دا چینل چا سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ دا چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ په نښه کلیک کړئ چې تاسو ته په وخت د نوې ویډیو اطلاع ملاویږي. ګرانو کتونکو که د کورنو او فارمي چرګانو د وړوکوالي نه غټېدو ته وګورو نو دا معلومیږي چې یو فارمي چرګوټي ته پوره چرګ جوړېدو کې د 2 نه 8 هفتې لګي ولې بل طرف ته کورنۍ چرګ په یو کال کې پوره چرګ جوړېږي. ګرانو کتونکو دې فارمي چرګانو لا چې کم خوراک ورکړی کیږي په دغه خوراک کې های پوټنسي میډیسن او نور کیمیکل موجود وي کم چې په هفتو کې دنه دا چرګان لوی کړي. د دې نه علاوه د دوی په خوراک کې وینه د مردارو ځناورو غوښه او نور ډیر ګنده شیزونه شامل وي. دغسې دا چرګوټي دا ګنده خوراکونه اخوري او په یو څو هفتو کې زموږ د خوښې خوراک ته تیار شي. وګو کتونکو تاسو به دا محسوس کړي وي په کم ځای کې چې د دوی خوراک تیاریږي یا د دوی فارمونه وي د هغې خواوشا تر لرې پورې څښاک بوی وي. ګرانو کتونکو څنګه چې یو فوډ سپلیمنټ انساني جسم غټ کړي همدغسې د دې فارمي چرګانو په خوراک کې شامل سټیرایډ دا فارمي چرګان غټوي د څه له وجې چې چرګ موږ ته سورب ښکاري او په اصل کې هغه په خپلو خپو هم نشي ودرېدی. بل طرف ته که موږ وګورو نو کورنی چرګ دومره تیز وي چې نیول هم نه ورکوي. ګرانو کتونکو د تیر شوي یو څو کالو نه دا خبرې په اورېدو کې راتلې چې دې فارمي چرګانو کې د کینسر پیدا کولو والا یو خطرناک دات آرسینیک موجود وي او اوس د امریکې یو ادارې هم د دې خبرې تصدیق وکړو چې د دې چرګانو په غوښه کې د آرسینیک یو لوی مقدار موجود وي. د صحت ماهران وایي چې آرسینیک کینسر پیدا کوي او د ذهني بیمارو وجه هم جوړیږي. د یونیورسټي اف ساوث کیرولینا د یو تحقیق مطابق آرسینیک د پارې نه په 4 چنده زیات خطرناک دی او دا د کینسر نه علاوه د مور په خېټه کې پیدا کېدو والا ماشوم کې ډېرې خطرناکې ذهني بیمارۍ پیدا کولی شي. خوږو کتونکو د دې های پروټین غوښې نور هم ډېر نقصانات دي لکه د جوړونو درد وزن زیاتېدل او په خاصه توګه په ګردو او ځیګر باندې خراب اثر او د ماشومانو زر بالغېدل شامل دي. ګرانو کتونکو د دې چرګانو د غوښې زیات استعمال سره د انسان قوت مدافعت کمزوری شي یعنی د بیمارو مقابله نشي کولی او اکثر بیمار وي. دا یو څو خاص نقصانات دي چې په چا کې زر او په چا کې ډېر وخت پس ظاهرېدل شروع شي. ګرانو کتونکو چې موږ څنګه خوراک کوو نو همهغسې به زموږ صحت وي. په خپل خوراک کې دالونه سبزیانې زیاتې کړئ او په غوښې کې د میانو د چیلی یا د ګډ د غوښې یا د غوا د غوښې فایدې ډېرې دي. ګرانو کتونکو دا وه زموږ د نن معلوماتي ویډیو. د دې ویډیو باره کې کمنټس لازمي وکړئ، چینل لازمي سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ.